الرحيم سابق من وایو کله تیر لیکچر کې موږ د فولډر جوړول او د هغې رائټ کلیک باندې خبره وکړه صحیح دی اوس لکه دلته یو فولډر جوړوم اني نیم موږ ورته ورکوو چې دا خبره موږ مخکې کړې وه که نه لکه سابق او دا انټر او اوس راځو رائټ کلیک د دې پراپرټیز ته راځو څه ته راځو پراپرټیز ویلی کېږي اټریبیوټس ته خواص څه ته ویلی کېږي پراپرټیز اټریبیوټس یعنې خواص په پراپرټیز کې زموږ سره ګورې مختلف ټیبونه دي جنرال دی شیرینګ دی سکیورټي دی خو په دغه ځای کې موږ تاسو یوازې په جنرال باندې خبره کوو شیرینګ او سکیورټي دا وروسته بیا هم سره ها او جنرال په دې کې څه دي عمومي دلته د فولډر نوم وي دا د فولډر ټایپ دی اوس دلته موږ ویلي رائټ کلیک نیو فولډر موږ ویلی چې څو قسمه دی ګوره زه دا بل فولډر جوړوم رائټ کلیک پراپرټیز اوس د دې پراپرټیز ته راسه د دې ټایپ څه دی د دې ټایپ ګوره وینرار زپ او دا د دې ټایپ څه دی فایل فولډر صحیح شو ها بل لوکیشن موقعیت دا کوم ځای کې دی دلته ګوره سی ګوره سکرین ډیسکټاپ باندې دی کنه سکرین ما درته نو سکرین خبره نه کوي ډیسکټاپ باندې صحیح نه ها په لوکیشن کې کوم ځای کې دی په سی دا سی څه دی ډرایو لیټر دی ډبل ډاټ سلیش د سی ډرایو په یوزر فولډر کې یس دا شینواری فولډر په دې کې دا ډبل فولډر دی ډیسکټاپ دا یو فولډر کې دی زموږ سره څه جی ها لس تیری دوم مونږ وایي صحیح دی چې رائټ کلیک تیر لیکچر کې مونږ دا ویلې وکړه اوس د دې پراپرټیز وایو اټریبیوټس پراپرټي مین اټریبیوټس یعنی خواص رائټ کلیک کو فولډر پراپرټیز سره راځو په پراپرټي کې یو جنرال دی عمومي دلته د فولډر نوم زموږ سره راځي دې فولډر نوم څه ورکړی سابق دلته ګورئ د دې ټایپ څه دی فایل فولډر د دې لوکیشن موقعیت څه دی دا په کوم ځای کې پروت دی د دې اډرس څه دی دا د دې اډرس دی اوس ګوره زه لکه راځم دلته په دې پي سي کې دا موږ په ډیسکټاپ باندې راوځو دا څنګه اوس درته ښیم که نه دا ډیسکټاپ نه دی دا د کوم ډرایو پورې ریلیټډ دی دا د دې سی ډرایو پورې ریلیټډ دی کوم یو ډرایو پورې دلته وګوره زه دا هلته یې درتلي چې سی په سی کې بیا څه ویلي یوزر که نه په یوزر کې څه ویلې شینوارې او دې کې ډیسکټاپ ستا فولډر دا دی پوه شئ دا فول اډرس به درته وکړي بل سایز څه ته وایي صحیح دی رائټ کلیک پراپرټیز د دې فولډر سایز موږ ته ښایي که نه څومره دی 8 GB صحیح دا جی بي څه دی ګوره دلته جی بي دی دې فولډر ته راځم بایټ دی ګوره دلته په دې کې زموږ سره ایم بي دی دلته ایم بي سو دلته جی بي سو په دې باندې موږ خبره کوو صحیح دی یعنی یونټس سیسټم یونټ موږ وایو څه وایو سیسټم یونټس دا د کمپیوټر د اندازې چې سره اندازه کېږي موږ تاسو عام طور کې چې اندازې لپاره څه کارو اندازې لپاره درشي اندازه بیل لکه ګرام کیلوګرام دا کارو که نه نو کمپیوټر کې څه کاري کمپیوټر کې د بایټ نه سټارټ اخلي څه نه سټارټ اخلي بایټ دې نه یو بل کوچنی واحد هم شته هغه بټ دی صحیح دی بټ اته بټ نه دي اته بټ دا مساوي د یو بایټ سره کېږي ویل ډن ها اته بټ د یو بایټ سره مساوي کېږي نو دا خبره بیا وروسته وکړو چې دا د څه سره مساوي کېږي اول به راسو په دې بایټ باندې به خبره وکړو بټ دی بیا بایټ دی بیا دا بټ داسې لیکل کېږي ښه دا چې تاسو ګورئ داسې بي به یوازې لیکل شوي لکه دې کې تاسو وکتو که نه یوازې څه لیکلي وو ګوره جی بي بي نه وروستو کی بي دی کی بي مطلب کیلو بایټ بیا ایم بي واحد دی ورپسې میگا بایټ بیا جی بي دی مطلب گیگا بایټ بیا ٹی بی دی مطلب 13 بایټ بیا هیگزا بایټ بیتا بایټ زیتا بایټ صحیح دی نو نور هم دي تاسو چې استعمالوي نه استاد موږ وایو اتیا جی بي زما هارد ډیسک دی د دې ټوټل سپیس اتیا جی بي دی د سپیس معلومول دا د سپیس په دې سیزونو سره معلومیږي ها دې کوئی پوه شو کنه دا زموږ سره واردات د اندازې نو دا په دې سایز کې موږ سره ښایي صحیح دی سم ټایم به موږ سره سایز کې
بایټ راځي سم ټایم به کی بي راځي سم ټایم به ام بي جی بي ټي بي دا تاسو وګورئ ها اوس وګورئ دي چې صحیح دی چې دا بیٹ څومره بیٹ به څومره بایټ کیږي لکه دلته وګوره په دې کوس کې تا ته لیکلي ښه دلته ورته لیکلي دي چې 12 جی بي دا دومره بایټ کیږي څنګه دومره کیږي دې پروف وایي اته بیٹ نه دی اته بیٹ دا ایکول د یو بایټ سره دی سره دی الګ خبرې وکوي یو کی بي چې کوم دی هغه مساوي یو زرو سلیری بایټ چې کوم دی کنه دا مساوي کیږي دی یو کی بي سره څه سره او یو کی بي مساوي کیږي یو زرو سلیری کیږي دا مساوي کیږي د یو ام بي سره دلته مې کی بي ونه لیکل او یو زرو سلیریش ام بي دا ایکول ټو سره دی دا یو جی بي سره دی او یو زرو سلیریش جی بي مساوي کیږي د سره یو ټي بي سره همداسې نور ما درته ویلې هیکزا بایټ یوتا بایټ زیتا بایټ نور نو په دې باندې پوه شو دا د اندازې لپاره دي که تاسو بیا چې دا فرمول کې اچوي تاسو مثال وایي سو کوی کنه چې اتیا جی بي دا وسو مثال ام بي کې نو اسانه طریقه دا څه وکړه دا یو زرو سلیریش نه دی دا سلیریش ختم کا دې ته زر ورکړه نو چې یو زر جی بي د یو ام بي سره مساوي شي نو اتیا به څه اتیا سره وکړي بیا اخر کې اته زر سلیریش کا سوچي هغه سره اخر کې بیا دا مشکل لري دي ها اوس دې باندې پوه شو یا نو دا سایز دې کې مطلب تاسو به کنفیوز نه شئ پر ټولو کوچنه لوي وای سوال یې کې ورنه تاسو کوم کنټینټ معنا شامل پدې کې څه موجود دي 3316 فایل 39 فولډرز پدې کې وای دا ټول فایلونه چې کوم دي کنه دا ټول دا یو د کشان دې فولډر کې دا نه 314 فایلونه دي او پدې کې څومره فولډرز دي 39 نه دي فولډرز دي صحیح ده راوښ نه لري کني دې کې دنه به هر فولډر کې ورخه دې کې اوس لکه دې چې راځم دلته شپږونه وو کوي ساده چې کوم کلاس ته کنه وو نه تو پر ګور دا په یو فولډر دی وو نه تو پر بلاد بندو وو نه تو پر خالد ور دې کې دنه بل فولډر دی دا ټول حساب پر کومه فولډر دی کریټډ دا په کوم تاریخ باندې جوړ شوی دی دا فولډر سچرډي په اگست 14 تاریخ 2015 کا صحیح دی دا مطلب ستا کمپیوټر کې نه دی کمپیوټر کې چې کوم ټایم دی دا کا ټایم اخلي اوس زما کمپیوټر کې ټایم ګور زدا فار ایگزامپل به ټایم څه کنه معلوم ده کنه دا نو نه دی صحیح دی ها هډن بل سوایو اټریبیوټس کې موږ هډن وایو سوایو هډن فولډر هایټ لکه صابر فولډر دی کنه رائټ کلیک کوم زم دي کې زما پرسنل سیدونه دي سو به دونو ګوري هډن کا اوکے کا اوس دا ریفریش کړئ کاری دي نه کاری کنه خنو چې اوس فولډر خو دا هایټ کو د بل ځای نه خو د هایټ کو په خپل چې د کار څه بیا سکے ها ډیر کمال ته هډن پراپرټیز دي نه راځو دس پی سی تا دي کې فایل راځو چینج فولډر ان سرچ اپشن دي کې ویو او دی ویو کې تاسو ګورئ دا هډن فایل ان فولډر ګورئ دا چې کله وی مطلب نه مخکاريږي کله چې دا اپشن والے شو هډن فایل فولډر ان رائټ دین اوکے دین کلوز اوس ګورا دا صحیح شو نه سارم دا ولې فرق دی دا ځکه خی چې دا تعدیل نه هټ کړي دا خو یاد د بل دین شو کو هډن فایل نه شو کو دا وای هټ شوی فایل دی دین چې کوڅه خاطر دا وګورئ څه مشکل لري نیکسٹ راځو په پراپرټیز کې په ایڈوانس باندې خبره کوو څه باندې خبره کوو ایڈوانس باندې دا باندې فولډر ویک اپ والا مدا باندې کې کاپی کما دلته به پیسټ کړئ صحیح دي تو مثال نامه سوال کی مثال نصير مستغفر نصير خانسات رائٹ کلک پراپرټیز تراشي ایڈوانس کی مونږ څه وایو ایڈوانس کی وایو compressed and encrypted attributes compressed څه وایي
د سایز کمول وتا سایز څه کمول وتا دې سره به سایز شي کم بس او انکریپټ کوم دی secure form of data د ډیټا سکیور کول وتا ډیټا محفوظ ساتل د سنا وایرس تر څو وایرس په اسانه باندې اٹیک کوي تاسو په تیر لیکچر کې د فولډر کې ویلیو یو وینرار او بل زپ وکړه سوري یو فولډر او بل وینرار نو ویل کنه په دې فولډر باندې خو خبره کړو کنه چې دا کیسه فولډر دی یو زپ دی او بل نیو فولډر دی ها اوس وایي دا بدل ته بدل دراشي دا فولډر نه دی ګوره خام دې ترازه مدا در سم دې پوری ډیفرنٹ دی دا فولډرز نه دي دا دو دي یو زپ فولډر دی او بل فایل فولډر دی زپ او فایل فولډر دي دواړو ترمنځ فرق څه کې دی فایل فولډر چې دی دې کې ډیټا ایزنٹ سکیور ډیټا ایزنٹ سکیور په دې کې ستا ډیټا سکیور نه بٹ محفوظ نه او درته وایم چې سمه سکیور معنا محفوظ او دلته چې کوم دې ستا ډیټا سکیور وي ډیټا از سکیور دلته ستا ډیټا محفوظ ده یعنی دلته ډیټا ته په اساني وایرس نشي داخله درې په کوم فولډر کې زپ فولډر په کوم فولډر کې نثار او په فایل فولډر کې څنګه وي ثابت ډیټا وایرس ورته په اسانه داخله دي بل خبره زپ فولډر ته کوم پاسورډ نشو راځو هغه خبره ته ورته راځو بل څه وی زمون سره ډیټا چې کوم ده کنه په فایل فولډر کې ډیټا لارج سایز غټ سایز کې راځي لیکن دلته لیس سایز دلته څه وی لیس سایز دلته سایز به کم وي صحیح دی استاد یو ښه همدا یو فولډر دی کنه نثار کوم دا څه کاپی کوم او دلته راوړم بلکې کاپی نه دلته راځم په دې رائټ کلیک کوم دا سند ټو کوم څه ته کمپریس زپ فولډر کوم فولډر ته مې واچو زپ فولډر ته دا دې جوړ شو کنه د زپ فولډر شکل دا نه دی ښا د زپ فولډر شکل دا یو تاسو ګورئ ولې دلته دې ته بدل شوی کله چې موږ تاسو وینرار سافټویر انسټال کو نو بیا دې شکل تا ولې زپ فولډر اوس دې پراپرټي تو ګوره سایز څومره دی 14.8 او دا مې د دې نه جوړ کړو کنه مثال دا یو د ویر مثال نه دا مثال نه دی کنه مثال موږ د مثال فولډر نه اوس څه جوړ کړو زپ فولډر ته مو واسطه مثال څه دا غواړي کنه مثال صحیح دی دلته راغلی پراپرټیز دا د دې څه څومره د 14.8 او د دې څومره شپږم دی فرق دی کنه دی دلته سایز کم دی کنه په دې زپ فولډر کې پام شته زپ کې سایز کم دی او په دې فایل فولډر کې سایز زیات دی دا د فایل فولډر او زپ فولډر ته منځ خبره صحیح نه نه ډیټا نه کمیږي دا کمپریس کیږي لکه زه بل مثال درکوم په دې کې تاسو کتلی دي دا فلمونه چې دي کنه دا پورا چې کله ډي وي ډي کې راځي یو ډي وي کې سلو دانی سلو جی بي ډي وي خو بیا دا موږ ګورو چې 2 جی بي موږ کاټ کړو ا کنورټر موږ اورېدل دي دا کنورټ شي چې کله کنورټ شي بیا تو ګورا چې کوالټي خراب وي ځینې فلمونه جړ جړ کوي انداز سره ولی دغه چې هغه کنورټ شي چې کله ستا دغه شي په دې دغه زمون ډیټا خراب وي کوالټي به خراب وي مطلب هغه ستې ځای له کوالټي خراب وي کوئی څه بل په دې فایل فولډر کې نه دا فایل فولډر دی کې ډیټا ته په اساني وایرس نشي داخله کولای ولې دې ته داخله دی دا اوس ویل چې دې کې نشي داخله دا څه دلته وګورئ ته موږ لیکل کړی دي کنه ها دلته وګوره صابر موږ ویل فایل فولډر کې ډیټا از سکیور ډیټا سکیور نه ده هغه په زپ فولډر کې مرته چې ډیټا از سکیور دلته ستا ډیټا ګوره سکیور دي دلته وایرس په اساني نشي داخله کولای او دې کې دا څه ویل کنه دا غلط شو دا ویل چې فایل فولډر کې وایرس په اسانه نشي داخلي دی لیکل مې څنګه وکړو ډیټا ایجنټ سکیور او ډیټا ویل کنه دا مخکې ویل صحیح دی ها اوس خو پوه شو کنه اوس کوېشن لري نو دغه ځینه اوس کچيري وایو فایل فولډر کوم فولډر فایل فولډر
او ته غواړې چې فولډر دی فایل یو خو سایز ور باندې کم کړم یعنی زپ ته نه کنورټ نو کمپریس کنټینټ ټو سیو ډیسک سپیس اوکے کا اوس وګوره دې سایز وکم چې خامخ 14.9 هندو وکم اوس څومره شو اوس درته خیمه مونږ ویلیو د بایټ خبر هم کړی وکنه دا به زه راسم دې وخت کې دا ما کمپریس کړی دی کنه ګوره کمپریس شوی دی کنه کمپریس شوی دی کنه زه به راسم دلته ولیکم چې سایز after compress وروسته د کمپریس نه څومره سایز دی دومره سایز دی before size before compress ډېر د ټیک مارا په کوم او کې کوم دین اپلای دین اوکې وو څه ورته خیمه دا اوس کاپی کا ولا سو دو دي شادو د سو دو سو دو کوم یو زیات نه دوا بیا زیات دي کوم ځکه چې دا کمپریس نه مخه کوي کوم کمپریس اوس فرق باندې کوئی شو ها نو شرط کړی دا مثال کوي چې موږ یې کړی ها اوس دی باندې کوئی شو څه مشکل وونه فایل فولډر دا یو دا ګوري دا نیو فولډر او زپ فولډر دا یو دا لغه اخر کې چې زپ نو سر لیکل دی کنه دی لیکل دا کوي فایل دا یو دی کنه دا نیو د سره لا فایل فولډر کوئی شو او دا فایل فولډر دی ته وایي کوئی شو بل انکرپټ ما درته ویلې چې دا به تاسو ته سکیور ساتي خدا به تاسو ته عملی شو کیږي اوس فار ایگزامپل تاسو کې تاسو لکه دا څه وکړئ کنه چې نثار ته مونږ نثار ته یو چې مونږ ته دا څه راوړه هغه چې کله راوړي زموږ خپل کمپیوټر ته ورغوا وایرس وهله دا دې لپاره چې وایرس ونه وهي نو دی باید څه وکړي دی باید دغه فایل څه ته تبدیل کړي زپ فولډر ته څه ته تبدیل کړي زپ فولډر ته چې کله دا تبدیل کړ نو بس بیا څه شو یا د انکرپټ کړ نو بیا محفوظ شو بیا په اسانۍ سره وایرس کړ اوس ګورو یو بل فرق یې دلته ما انکرپټ کړه ګوره ښه یو بل فرق هم دی چې دا تعلق شکل راغلی دی کنه دی راغلی ها دا د تعلق شکل موږ سره سای ایڈنټیفای کوي اټ می چې دا موږ سره سکیور دی دې څه پوښتنه لري خانیک سرازو د نیو فولډر نه رسو شارټکټ باندې خبره کوو سبانه خبره کوو ټایپ د لوکیشن اف د آیټمز کچاري تاسو د یو پروګرام شارټکټ جوړوي نو دې نه را صبروس د کوم یو پروګرام شارټکټ جوړي دلته را څخه لکه مثال پینټ ور پینټ موږ تاسو پروګرامونه ویلي نن دی ویلي نو هغه ته بیا وروسته راځو اوس زه درته څه وکم دی کې به یو بل څه شارټکټ جوړ کړم لکه فار ایگزامپل زه جوړوم شارټکټ د څه لکه یو بٹن جوړوم چې ډبل کلیک ور باندې وکم زما کمپیوټر بند نو دلته ولیکه شټ ډاون سپیس ډیش اس سپیس ډیش ټی سپیس لکه ټو په دې پویم چې دا څه دی سپیس ډیش سی سپیس کوټیشن لکه لیکم ویټ ارز چې لیکي لکه زه لیکم چې صابر اینڈ نثار دا کوټیشن دې څه معنا دا شټ ډاون اوس تاسو هم چې دروازه بند کا تاسو چې لا کوم کړئ نو دا کسي کمپیوټر هم دی کمپیوټر بیا ډیر ډولونه لري د بندولو لکه څومره ډولونه ګورې ښه بیا فرقونه په سٹارټ مینیو کې درته راځي یو شټ ډاون دی بل زموږ سره ریسټارټ دی بل سلیپ دی هایبرنیټ دی بل زموږ سره دی فرق هایبرنیټ دی بل زموږ سره لاګ آوټ دی سوري لاګ آف بل سویچ یوزر دی او دا سينو صحیح شو دا قسمونه دي زموږ سره دی نو کوم ډول بند کا ما ورته چې شټ ډاون ګورې سپیلینګ میسټیک دی کې کو بیا باندې کیږي یو سپیس زیاتو کم کو بیا کار نه کیږي شټ ډاون کا کوم ډول شټ ډاون کا دلته ګوره ما سپیس ور کړی دی اور پسې مې ډیش نه هډیش دا یو نه دا ګورې کی بوت کې بیا ما ورته اس ورکو سمې ورکو اس معنا شټ ډاون اته مطلب بند کا حکم ډول بند کا فل بند اس شکل تا ورکو مين چې دا پورا مکمل بنديږي کله دا ار ورکی اټ مين سٹارټ کیږي اس دبليو نور مختلف موږ ورته اس فار ایگزامپل ورکو بیا مې سپیس ورکړې کنه بیا مې څو ورکړي ډیش ټي ټي معنا صدا ټي معنا ټایم
څومره وخت کې بند شي لکه 2 ملي کو سمې ولیکو دا 2 منټه نه دي دا سکندونه دي خو اوس مثال نثار براته زی جواب راکې ځم یو کس ماته چې دا سراته او چې 15 منټو کې زه بند شي څومره وخت کې استاد ته دې ته لگا چې سره وته ورته دیو 15 ولیکو نو ته ما درته چې دا وخت تور کې دا په سکندونو باندې دا څه باندې سبب 15 سره د شپېته کې ولې چې یو منټ شپېته ثانیې کې نو 15 پاک 300 دا مطلب 300 بیا لیکي کوئی نشته بیا دیش سی معنا کومنټ بیا سپیس دا کوټیشن او دلته دا میسج دی دي کې چې ته هر څه لیکي او بیا کوټیشن نه ولې ها دا ته ته په ډسپلی کېږي ما څه لیکلی اوس صابر انتظار کړه ها نو ته چې څه لیکي دي سی ولیکي او درې ولیکي ولیکي ورو کې ورناله لیکي ها کوټیشن دا دي او کته دي چې څه نه لیکي ډایرکټ خالی کوټیشن ورکړه بیا والته میسج کې وایي سم نه صحیح میسج ورته څه په کې لیکل شوی دی او دا دیش باتمن ورکه دیش دا نور ارس حتمن دی سپیس هم حتمن دی څه پښتنه لاره بلا خدا اوس نیکسټ کوو دا باندې ها مې دا ویډیو به باندې نه بندو مزه هغه کې ویډیو به فل کوو ښه دلته سره راغو ټایپ اني فار دس شارټکټ وای دي شارټکټ د پاره نوم ورکړه تاسو یې نیم دیتا ورکوي ویسه شټ ډاون په خپل راځي خو که ته مثال یو کس غلطولو د پاره ته مثال نثار دی دا غان دی یو د چا غان ګل پاڼه ته ګل پاڼه ورته چې ورونه کلیک کی کنه او وای غان دا کنه هغه به کمپیوټر باندې صحیح دی موږ چل راکو فینیش یس وای څه دی استاد امدی نه ګورو کمپیوټر کې کار کوم هغه چې ته کله ډبل کلیک وکړي بیا کمپیوټر باندې خپل اتوماتیک نه باندې ها دې چې پوری پوری شوی بٹن جوړ شو کنه اوس راځم اوس دې تغوالم چې آیکن چینج کوم دا په تاسو بل څنګه شکل دی راسه پراپرټیز تا ما مخکې د دې نه چینج آیکن باندې کلیک وکړه مخکې موږ د سانګ باندې خبر وکړه کنه نو هغه د سانګ آیکن دلته وچر د پروت دی دا دی ګورم میوزیک اینه دا والا کنه ومنګ د شټ ډاون بٹن جوړو چل من لکو چل ځا کار دا وال صحیح شو اپلای شکل ته چینج وکړه زم چې نه ډبل کلیک نه بدلو کیبورډ د لارې بدلو لکه اوس چې څنګه موږ الټ 4 پریس وکړه الټ 4 نو هغه شټ ډاون هغه راځي ډیلاګ باکس نه راځي لکه راست دي نه زم دغه شارټ کټ ورکوما نو دې کې راست ورکه شارټ کټ لکه مثال آر مې ورشو دا الټ او کنټرول دې سره په خپل راځي الټ کنټرول آر دې ورکو دا اوکې کا اوکې دې کو کنه اوس وزدا سیو کوم چې په دې وزدا ډبل کلیک نه کوم ځبل ګړن دلار سندانه نه لیکچر په پورا کوم یوټیوب ورسره په بیا کمپیوټر باندې کوخه دې دا بیا ویل روسو د ریکارډینګ نه ګوري دا کوم پروګرامونه دي هغه پروګرامونه دي چې تاسو سره کمپیوټر کې انسټال دي اوس مې بي تاسو سره دا ایکسس پروګرام نه وي ولې چې تاسو انسټال کړی نه دی صحیح دی کله دې نه بیا کولای شي آیکن د دې جوړیږي ګور رائټ کلیک نیو لکه مثال نوٹ پیډ پروګرام آیکن جوړ شو کنه ډبل کلیک کوو بس اوپن کیږي سپیشل لري دي پوری ها اخر کې لاست کې زپ فولډر دی ما درته ویل دا وینرار تشذک اوډ چې کله تاسو وینرار انسټال کړئ دا آیکن دې ته تبدیل وینرار تاسو لیکل وینرار فولډر یا وینرار سافټویر دې کې هم ستاسو ډیټا سکیور وي کوم کې تاسو ویل چې تاسو پاسورډ ته اوس وینرار ته پاسورډ ورکولای شئ صحیح دی بیا څه کولای شئ چې وینرار ته پاسورډ هم ورکړئ او وینرار رسو زمون تر راځي په وینرار باندې پورا لیکچر دی بیا وای مشکل لري دې پورې واسطه کنه دا پاسورډ یې پیرور کاسي ها اوس ګورا دا یو فولډر دی کنه رائټ کلیک دا به کاپی کوم نو تراوړم پیسټ کوم کنه دا بي سي اس په نوم فولډر دی دا څه کومه اټ ټو ارچیو په دې مې کلیک وکړه کنه نو ته ور سیټ پاسورډ وای پاسورډ ورته 1 2 3 1 2 3 اوکے اوکے اوس چې کله څوک دا اوپن کوي کنه دا د بي سي اس جوړ شو کنه او وینرار نه می سره بیا جوړی نه دا بل طریقه ده خو اوس وګوره بي سي اس دا یو فایل اوپن کوم ماته سو انټر پاسورډ غلط پاسورډ ورکوم اوپن کیږي څه کوېشن لري بس دا وځي څه پښتنه لري مستر یو تاسو ډاډه نه راوړئ